سلامونه علیکم هیله افغانانو وروڼو دا ویډیو ضرور شیر کړئ دې مټکور ولس ته د افغانستان ولس ته چې دې بیخي په خبره باندې سر نه خلاصېږي دغه د طالبانو یو پوسته نیولې په لغمان کې او څنګه چې پوسته نیول شوې ده ورو د هغې نه وروسته ټول ولس راځي په پوسته باندې ورنوځي وروره څوک یو شی تختی څوک بل شی تختی طالبان هلته ولاړ دي که دا اوس حکومت را جازونه راوالوځي او بمباري وکړي خو دا ولس به بیا مړ کېږي نه بل ورځ بیا په سړکونو باندې مړي اچولي چې ما سره حکومت ظلم وکړو دا ویډیو اول وګورئ افغانانو وروڼو د خدای په لحاظ او افغانانو کله به در کې عقل او شعور راځي دا خو به یو ورځ پوسته دغه به ونیسي طالب بله ورځ به بېرته حکومت نیسي دا خو دغه د اول تاسو دا ویډیو وګورئ بیا تاسو سره خبرې کوم چې حکومت ملامته دی که دا ولس ملامته دی موږ ډېرو شیانو کې په حکومت ته نیوکې کوو مګر ډېرو شیانو کې زموږ ولس چې دی ناپوهه دی بیخي په خبره باندې سر نه خلاصېږي دا ویډیو وګورئ بیا کندې پوسته ده او د یو ورځ مقاومت نه وروسته ټول کسان تسلیم شول نیمه اسلحه وه غنیمت شوله نیمه د سپین ږیري په مریتوب دوی ته ورکړل شوله چې د کور لپاره یې نفقه کړي او نور یې خپلې مخې پسې ولېږل دا ولس ته راغلی ده او د پښتو نه شیان خلاصۍ وړي الحمدلله د شکر ځای ده ملت ټول دا د لغمان ولایت د لینګار ولسوالۍ د کندې پوسته ده په بشپړه ډول فتح شوله ولس لګیا ده د عمارت د اطاعت په بنا باندې ستوګانې او جالیګانې څه څه پکې دي دا خلاصې وزانو اول خو د طالب دغه ته ګوره چې کرمینل یې نیولی دی او واشنګټن یې نیولی تکبیر الله اکبر او داسې دې ولس ته نه وایي چې دلته مه راځئ که اوس جادونه راوالوځي خو ما باندې بمباري کوي ته هم را سره مړ کېږي یعنې د دې کې طالبه ته ما سره شریک یي ځکه ته دا ولس په زوره دې شیانو ته راولي چې ورور دا حکومت جادونه راوالوځي دا ولس هم بمباري کوي او ته هم بمباري کوي او دا کومه دا خبره نه ده خو یو ورځ پوسته ونیوله بله ورځ به حکومت بیا د حکومت ونیسي بیا به تعلیم نیسي ځکه دا جنګ خو هم د افغان او د مسلمان په خلاف باندې د افغانستان کې خو جهاد مهال نشته دی نو خبردار ده تاسو ټول ولس ته وایم چې کله هم پوسته طالبانو ونیوله بالکل هغه ساحې ته مه راځئ پرېږدئ حکومت او طالبانو سره پرېږدئ چې معلومات یې سره وشي د نر او د ښځې نو خدای تاسو دا جولۍ درته نیسم دا جولۍ تاسو ته نیسم چې نور پوه شئ دا خپل بچیان هم دا خپل دغه هم څه چورته راسه یو کباړ اوسپنې پسې رامنډې وه د ولږې مړ کېږئ دا خپل ژوند در باندې اهمیت درته نه لري چې بله ورځ د حکومت دغه وکړي بیا وروره موږ هم در سره خفه یو دوی دي نه وروره چې دی مهربانه حکومت ظلم کړی موږ په حکومت نیوکې کوو د داسې نه یم چې ټول کارونه د حکومت صحیح دي خو دا خو ستاسې ښکاره ملامت هستې او داسې ډېرو ځایونو کې ما لیدلي دي چې پوسته یې دغه تسلیم شوې ده د وار ورو طالبانو سره یو ځای ولس راننوځي هلته وروره چې شیمشهي کباړ کوي لږ شرم وکړئ لږ د خدای نه وېرېږئ لږ په دې خپلو ماشومانو په دې خپل وطن باندې لږ اوسېږئ سب ځانونه ټول کباړان جوړ کړي دا ویډیو ثواب په نیت شیر کړئ